سلامونه او نیکې هیلې کوم چې روغ جوړ او خوشحاله به ملګرو زه ستاسو ورور محمد عمر رحیمي له رحیمي ټي وي یوټیوب چینل څخه الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به ملګرو زما په دې چینل کې انشاءالله دا اوله ویډیو ده چې ستاسو لپاره مې راوړه تیر زما چینل پښتو زده کړې چې ښه په مخ ولاړو اوس مې نوی چینل خلاص کړ ملګرو په دې چینل کې به تاسو زه صرف یوازې هم د انټرنیټ د استفادې لپاره کوم ویډیوګانې چې دی هغه به تاسو شیر کوم چې څنګه تاسو کولی شئ د انټرنیټ څخه استفاده وکړئ ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ رحیمي ټي وي او ورسره هم د بیل آیکن دلته کلیک وکړئ لوړ آل چې په وخت سره تاسو ته زموږ ویډیوګانې در ورسیږي ملګرو زموږ نن ورځ چې کوم ویډیو ده د یوټیوب په باره کې ده چې څنګه تاسو کولی شئ د یوټیوب څخه استفاده واخلئ نو یوټیوب ملګرو ډېرې ښې پیسې ورکوي او ډېرې اسانې طریقې لري چې پیسې ترلاسه کړي او خپل چینل جوړ کړي ملګرو یو شوق دی انسان شوق چې یو خپل چینل ولري او بل هم تاسو کولی شئ چې پیسې ترلاسه کړي نو د هغه لپاره ملګرو ما لس داسې ټاپک راوړي دي چې تاسو کولی شئ په هغه باندې خپل چینل جوړ کړئ او انشاءالله زه په روانو ویډیوګانو کې د دې هر یو ټاپک پوره طریقه تاسو ته ښیم چې مطلب دا کوم باره کې چې زه تاسو کوم یو ټاپک در وکړم په هر ټاپک به پوره ویډیو جوړم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د دې ټاپک لپاره دا رقم ویډیو جوړه کړئ نو ملګرو د هغه لپاره زه تاسو ته لس دا رقم نومان سرلیکنې ښیم چې د هغه باندې تاسو کولی شئ یو یوټیوب چینل جوړ کړئ د هغه لپاره زموږ چې اول کوم یو نوم د ټاپک د هغه د نیوز ده د خبرو ده چې تاسو کولی شئ چې د خبرونو چینل جوړ کړئ خپل ځان ته د خبرونو چینل او ډېر اسانه ده ملګرو دې لپاره تاسو یو څو عکسونه غواړئ چې د هغه کوم خبرونه چې تاسو جوړوئ کوم معلومات ورکوئ د هغه په باره کې یو څو تصویرونه او د هغه په باره کې تاسو خپلې خبرې وکړئ نو ډېر په اسانه طریقه تاسو کولی شئ چې دا کوم یو یوټیوب چینل جوړ کړئ او تاسو د هغه څخه پیسې وګټئ او تر ټولو زیات هم په دغه یوټیوب چینل چې د نیوز ډېر چلیږي نو ملګرو اول هم دغه ده او د دې لپاره څه تصویران دي یو مایک غواړي یا نه غواړي انشاءالله زه به تاسو طریقه وکړم مخته چې تاسو څنګه کولی شئ یو خبرونو چینل جوړ کړئ نو دغه لپاره انشاءالله تاسو ته به زه دستي بله ویډیو اپلوډ کړم او راځم د خپل دویم ټاپک خواته هغه چې ده د انفارمیشن مطلب د معلوماتو تاسو یو چینل جوړ کړئ همدا هم ډېر ښه په دویم نمبر که زه وګورم چې تر ټولو زیات هم کوم چینل چلیږي هغه هم انفارمیشن ده معلومات تاسو د یو شي په باره کې معلومات ورکړئ لکه څنګه چې ټاپ 10 یا ټاپ 5 مطلب 15 غوره شیان یا 15 یا 10 غوره شیان مطلب تاسو ورکړئ چې په دنیا کې 15 خطرناکه حیوانان یا 10 خطرناکه حیوانان یا 15 ښایسته نجونې یا الکان یا مطلب چې داسې یو شی چې تاسو وښیاست په زراو ټاپکان مطلب سرلیکنې دغه رقم ته تاسو کولی شئ چې پیدا یې کړئ په ټاپ 5 یا په ټاپ 10 کې دا زموږ دویم د دې لپاره اسانه طریقه ده یو تاسو خبرې لږ غواړئ او ورسره تاسو یو څو تصویران یا یوه ویډیو د هغه مطابق را ډاونلوډ کړئ دغه انشاءالله زه پوره ویډیو درته جوړوم او یو خاص ویډیو به دغسې جوړوم انشاءالله بیا به تاسو ووینئ او په دریم نمبر بلاګینګ دا ملګرو تر ټولو ښه چینل یو بل هم ښه ټاپک ده ښه سرلیکنه ده چې تاسو کولی شئ د دې په باره کې یو یوټیوب چینل جوړ کړئ د بلاګینګ مطلب دا د ملګرو زه تاسو ته ښیم چې تاسو سره یو کیمره یا خپل موبایل کې مطلب که تر ټولو بهتره چې زه وایم تاسو په کلي کې اوسئ او په کلي کې چیرې ګرځئ هم د هغه ویډیو جوړه کړئ ملګرو ووایئ چې مطلب زه په دې کلي کې داسې شیان دي دا کلی دونه ښایسته ده همدا خاص کر د کلو ډېر په مغزي دا چینلان ماشاءالله د پښتنو ډېر ښایسته کلي دي او ډېر خوندور جان لري نو تاسو کولی شئ د دې په باره کې بلاګینګ په باره کې یو چینل جوړ کړئ همدا تر ټولو په مغزي ملګرو دا خو ډېر چې زه هم نه ولاړ سئ هم دا کامیابه کیږي ولې کلي یا بازار کې یا په بل ځای کې داسې ته ټریولینګ کوې مطلب یو ځای ته روان یې د لارې ویډیو وکړې همدغه راپورته کړې لایو راسې همدا دریم چې کوم زموږ ټاپک و هغه هم د بلاګینګ لپاره و دې ستاسو څخه یوه کیمره غواړي یا کیمره نه په خپل موبایل باندې هم کولی شئ او په څلورم نمبر چې ملګرو کوم زموږ یوټیوب چینل ده کوم سرلیکنه ده هغه ریاکشن ده ویډیوز ریاکشن مطلب چا یو ویډیو ورکړې ده یا د یو اواز یا یو ډرامه یا د یو بل یو ملګري داسې پسخندي ویډیو ورکړي یا د عالمانو د کوم بیان یې کړی د هغو په باره کې تاسو ریاکټ وکړئ مطلب عکس العمل وکړئ
د هغه په باره کې تاسو وکړئ چې دا څونه ښه ویډیو ده یا څونه ښې خبرې کړي دي. د هغه په باره کې مطلب هغلته لږ کوچنۍ راولئ، د هغه طریقه هم زه درښیم انشاءالله. د هغه لپاره به هم زه ویډیو جوړوم. د هغه تاسو یو وړه ویډیو راواخلئ او خپل خبرې ورسره وکړئ، لږ خبرې ورسره وکړئ، بیا هغه ویډیو وګورئ. او ملګرو راځم 5م نمبر ته. په 5م نمبر کې زموږ فني دی، مطلب مزایا، مسخرو ویډیوګانې جوړې کړئ یا یې بل داسې پیدا کړي چې هغه په یوټیوب کې له مخې نه وي اپلوډ سوي او تاسې خپل یې اپلوډ کړئ، خپل کنټینټ ورکړئ، خپل لوګو خپل شی ورسره ولګوئ، ورې کړئ. تر ټولو ښه دی دا واینز والا، که تاسو لیدلي پښتو باندې مسخرې کوي، اوس خو بیخي ډېر سوي دي ماشاءالله او هغه ښه چلیږي. هم تاسو کولی شئ 5م نمبر باندې هغه جوړ کړئ. او راځم 6م نمبر باندې. 6م نمبر باندې ټیکنالوژي چینل او انباکسینګ. مطلب که تاسو څه تعلیم لرئ، علم لرئ او چیرې مخته بل پیسه لرئ یا داسې پورته علاقه کې اوسئ، بازار کې اوسئ، نو تاسې کولی شئ چې د یو شي په باره کې انباکسینګ وکړئ، یا ټیکنالوژي په باره کې چاته معلومات ورکړئ چې دا لپټاپ ده، دا شی لري، دا لري، موبایل ده، یا د بل شي موبایل خلاص کړئ چې دا موبایل ده، ښه موبایل ده، کمزوری موبایل ده، خلاص یې کړئ، د هغو په باره کې ویډیو وکړئ او خرڅ یې کړئ او ویډیو اپلوډ کړئ. نو انشاءالله د دې په باره کې هم ستاسو ډېر ښه ویوز راځي او ستاسو چینل ډېر پرمخ تللی سي. او پسې راځم 9م نمبر ته. 9م نمبر چې زموږ کوم چینل ده همدا هم د خپل شوق کار ده. که چېرې تاسو غواړئ وګورئ، هغه ګیمینګ ده. ګیمینګ دا تر ټولو غوره ټاپک زه وایم چې دا یو بل داسې ټاپک ده چې انسان له خپله شوقه کوي. ملګرو انشاءالله ما داسې ټاپکان تاسو ته نه دي راوړي چې هغه یو دی تر بل کمزوری، یو تر بل سره ښه دي. ګیمینګ مطلب تاسو یو گیم وکړئ، هغه لایو شیر کړئ، خپل پروګرامونه او اپلیکیشنونه هم راځي، هغه به مې انشاءالله زه ویډیو کوم درته، هغه به درښیم درته، هغه هم ډېر په اسانه کېږي. تاسې وکړئ چې یو ګیم وکړئ، لکه اوس خاص کر پبجي په ټرینډینګ کې ده، په مخ تللې ده. هم بل ګیم، وړ ګیم، غټ ګیم د کمپیوټر یا د هر رقم ګیم یې ریکارډ یې کړئ، بیا یې اپلوډ کړئ، یا یې ډایرکټ لایو د اپلیکیشن په له لارې تاسې اپلوډ کړئ، هم کولی سئ. نو دغه بعد ملګرو همدا ګیمینګ سو 2م نمبر باندې. له هغه بعد 8م نمبر ته راځم، ټپس اینډ ټریکس، لارښوونې او چلونه. مطلب د موبایل په باره کې یو ټپس ورکړي، ټریک ورکړي. لکه زه چې اوس دا زما د یوټیوب چینل ده، همدا هم ښه په ټرینډ کې ده، خو دا ملګرو ویوز ډېر کم راځي. دا د یو شوق کار ده. د دې که زه ګورم ملګرو زما بیخي ویوز کم راځي په دغه باندې، چې دا هر سړی دا نه غواړي چې یار موبایل زده کړي، پوره زده کړي، مازې هغه د خپل کار ځینې واخلي دومره یې زده کوي. همدغه باره کې هم تاسو کولی شئ چې یو یوټیوب چینل جوړ کړئ، همدا هم ښه ده، خو بیا هم تر دا نور ټاپکانو لږ کمزوری ده، خو ښه چلیږي ملګرو. او په 9م نمبر بیا ډېر یو ښایسته سرلیک درښیمه چې هغه د کورس، د تعلیمي کورس تاسو کوئ. تاسو په یو شي کې پوهه لرئ، د کمپیوټر په باره کې، مطلب د ډیزاینینګ، د ویب ډیزاینینګ، د هر شي په باره کې د کمپیوټر یو بل کورس لري، یا داسې خپل یو څه بیالوجي سوه، کیمستري، فزیکس، هم د سکولي یا د اسلامي نظام، مطلب د حدیثو یو کورس تیارولی سئ، د قرآن مجید تفسیر، یا یو بل داسې تاسو کولی سئ چې هغه خپل کورس جوړ کړي، خو کمپلیټ کورس، چې کورس کمپلیټ یې هغه په مغز په نیمایي کې چې کورس پرېږدي، په اول سر کې به ډېر کمزوری، خو مخته ستاسو کورس بیا ډېر درک کولی سي. دا انسان دپاره چې علم لري 10 کورسه هم جوړولی سي، د انګریزي ورکولی سي، د عربي ژبې ورکولی سي، په هره دغه کې تاسو کولی سئ چې ډېر ښه یو کورس جوړ کړئ. او راځم په آخري نمبر چې زموږ کوم 10م نمبر باندې کوم سرلیک ده، کوم ټاپک ده، دا تر ټولو غوره داسې ټاپک ده چې یوټیوب ما داسې ته وویل چې ډېرې ښې پیسې ورکوي. که څه هم دا د 10م نمبر چې کوم ما ټاپک یې کوي، که تاسو د دې کار وکړئ، همدغه چینل جوړ کړئ، نو تاسې بالکل دا د یوټیوب چینل ته ضرورت، بالکل مطلب د هغه پیسو ته ضرورت نه لري. چینل تاسو خپله دومره ګټه کوي، د هغه زموږ پروډکټس ریویوز ده، مطلب تاسو چې کوم سوداګري کوئ، همدا سوداګري بیا کتنه وکړئ. مطلب ستا یو دکان ده، شاپینګ سینټر ده، مطلب دا یا د الماریانو دکان ده، یا د موبایلانو دکان ده، یا د نجاري دکان ده، مطلب چې هر څه تاسو د هغه په باره کې ویډیو جوړه کړئ، هغه شی وښیئ چې دا شی ده، دا یې اوریجنل ده، دا یې 2 نمبر ده، په دې کې دا خاصیت دی، مطلب یو کولر ده یا پنکه در وکړم پکی، چې دا کې اوریجنل یې دا رقم دی، 2 نمبر یې دا رقم دی، یا د کپړې کوم دکان ده چې دا اوریجنل رخت ده، په دې کې دا فایده کوي،
2 روپۍ باندې ګز ده. نو د دې کې ستاسو د دکان چې کوم ملګرو ګراک راځي، کوم سوداګري ده، هغه په مخ ځي. تر یوټیوب تر چینل ډیره په مخ همدغه ستاسو دکانداري ځي. تاسو کولی شئ چې یو شی آنلاین خرڅ کړئ، خپل نمبر ورسره ورکړئ. که څوک دا شی غواړي نو زما څخه دې راوغواړي، هغه خرڅ کړي. دا تر ټولو زیاته ګټه ده. مطلب خلک په تا بروسه زیاتوي. که ته ښه شی ورکړې، ستا دغه ګټه نسې ختمولی. ها که ته شی لږ 10 روپۍ ګرانه هم ورکړې او اوریجنل شی ورکړې او دوکه ورنه کړې، نو ستاسو همدغه دکانداري بیا تر هر څه پورته ده. که چېرې تاسو خپل یو دکان، خپل کاروبار، سوداګري لرئ، نو تر هر څه زه تاسو ته دا خوښ کوم چې تاسو خپل پروډکټس ریویوز چینل جوړ کړئ او هغه تاسو پروموټ کړئ. مطلب انشاءالله داسې ګروپان راځي، سلاو ګروپان دي او چینلان دي فیسبوک ته، په هغه کې تاسو شیروئ ویډیوګانې او دا لینکونه، نو انشاءالله ستاسو چینل به هم په مخ ولاړ سي. او همدغه لپاره چې تاسو خپل چینل څنګه ګروت کړئ، مطلب په مخې بوځي، نو د هغه لپاره مې انشاءالله زه ویډیوګانې راوړم. زه به تاسو لپاره انشاءالله ډېر ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړم په دې چینل کې. ورسره انشاءالله چې د یوټیوب کورس زه کمپلیټه کړم، د هغه بعده به ویب ډیزاینینګ سو، ګرافیک ډیزاینینګ سو، دغه رقم اډابي کوم کلیکشن چې د ټول به زه انشاءالله تاسو ته ښیم. نور ښایسته ښایسته پروګرامونه او ښایسته ښایسته شیان به تاسو ته په دې چینل کې زه راولم. خو لومړی تر ټولو له مخې زما چې کوم ښه راته لګېږي او غواړم چې تاسو ته در وښیم، نو هغه ماته د یوټیوب چینل ښکارېږي. هغو بعد انشاءالله بلاګینګ ده، همدا رقم نور ډېر ټاپکان دی له ما سره پراته دي، خو وخت کم ده. او بیا هم انشاءالله زه به له تاسو سره کوشش کوم چې زر ویډیوګانې اپلوډ کړم او ټولې تاسو ته در ورسوم. نو انشاءالله د پښتو د خدمت لپاره به زه هر کوشش کوم، هر ممکنه کوشش کوم. تاسې له ما سره اوسئ. زما د یوټیوب چینل رحیمي ټي وي ضرور سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. نور ملګرو ته هم وښیاست چې دې چینل ته راسئ او فایده ترې واخلئ. نور هم په الله سپارم. په مخم زیړ ګلونه.